عبدالرحمن بابا فرمایي وی هغو بیا ومون سعادت په دا دنیا چا چې وکړو قناعت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي چې چاته هم په دې دنیا د الله تعالی د اړخه څه هم ملو شوي دي او په هغې باندې هغه صبر او شکر کړی دی، دغه کس په دې دنیا کامیاب او خوشنصیبه شو په سبب د دې صبر او شکر. وی نه ملکونه د سلمان په 1000 کاله نه یوه ګړی طاعت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا فرمایي وی الله تعالی سلیمان علیه السلام له د ټولې دنیا بادشاهي ورکړې وه، ټول ملکونه یې وله ورکړي، خو ولې د دې ټولې دنیا د ملکونو مال دولت نه هغه یو ګنټه زیاته قیمتي او بهتره ده کومه چې انسان د الله تعالی په عبادت او په اطاعت کې تیره کړي. وی یو نفس د خدای په یاد او اولاتر دی، نه د درست جهان دولت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي چې د الله تعالی په یاد او په عبادت کې ته کومه یو منټ لا یو ګنټه تیره کړي هغه د دنیا د ټول مال او دولت نه بهتر دی. وی په دنیا کې لوټ هغو عالم وکړو چې وکړو عبادت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي په دنیا کې مال دولت هغه خلکو جمع کو چا چې د الله تعالی عبادت کو. د دنیا خپل مال دولت د دې هیڅ اهمیت نشته، اصل اهمیت د الله تعالی د عبادت او اطاعت ته حاصل دی. وی که نعمت دی خو طاعت او عبادت دی ګینې نشته بل نعمت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي په دنیا کې چې سانه د دنیا نعمتونه دي د هغې ټولو نه بهتر او اعلی نعمت دا دی چې انسان د الله تعالی اطاعت او عبادت وکړي. وی بې له خدایه هر چې دي واړه فانی دي، که لذت دی که زینت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي په دې دنیا کې واحد شیز پاتې کېدو والا صرف او صرف د الله تعالی ذات دی، باقي د دنیا ټول مال دولت مزې دا ټول ختمېدو والا دي، په دې دنیا پاتې کېدو والا دي. انسان به هغه دنیا ته ځان سره صرف خپل عمل وړي، مال دولت به نه وړي. وی که بادشاه وي اخر خاورو لره درومي، څه عزت دی څه حرمت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي چې د دې دنیا کامیابیانې عزت دولت دا ټول خاورې کېدو والا دي، ټول پاتې کېدو والا دي. اصلي عزت او دولت هغه دی کوم چې ته ځان سره هغه دنیا ته وړې او هغه ستا نیک عمل دی. وی تر هغه به بل نادان په جهان نه وي هر چې غواړي فراغت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي څوک چې په دې دنیا کې د زړه اطمینان غواړي خو آرام باندې ناسته کېناستل غواړي د هغه نه بل زیات ساده انسان نشته. دا دنیا ټوله د غمونو مصیبتونو ډکه ده، دلته په آرام او په خوشحالۍ سره ناسته کېناستل هسې حماقت دی، لیونتوب دی. وی امارت په سر د ریګې روان کاندي، هر چې کاندي امارت په دا دنیا. وی څوک چې په دې دنیا کې ودانۍ کوي پخې ښکلې ماڼۍ جوړوي لکه د هغې مثال داسې دی چې دی په شګو کې محلونه جوړوي، هیڅ اهمیت یې نشته. مطلب دا چې د دنیا په کاروبار کې ورک لیونی سړی هسې خپل ځان دوکه کې ساتي. د دنیا هر یو شی ختمېدونکی دی. وی هر ژوندی چې د مرده په قبر ورشي بس دی هومره نصیحت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي په دې دنیا کې د یو ژوندي انسان دپاره د دې نه زیات نصیحت بل څه نشي کېدی چې دی د یو بل سړي په قبر باندې ورشي او وګوري او سوچ وکړي چې دا سړی زما په شانتې ژوندی و او اوس مړ دی، زه به هم ته د پرنګ یو ورځ د دې دنیا نه ځم او د قبر ته به راځم. وی په روان اوبو ورشه عمر ګوره ډېر دی هومره اشارت په دې دنیا. عبدالرحمن بابا وایي د سړي پوهولو دپاره دا نه اشاره کافي ده چې دی د لږ د اوبو ته وګوري، دا اوبه روانې دي د چا انتظار نه کوي، دغه رنګ عمر هم روان دی د چا انتظار نه کوي. وی دا پاخه پاخه سرایونه محلونه خو به وران شي عاقبت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وایي په دې دنیا کې چې کم پاخه پاخه محلونه کورونه سرای وغیره دي دا ټول به یو ورځ خاورې شي. دا دنیا فانی ده او په دنیا باندې هیڅ یو شی پاتې کېدو والا نشته. وی هر چې راشي همواړه ځینې درومي، مسافر دی هر صورت په دا دنیا.
عبدالرحمن بابا وی په دې دنیا کې د هر انسان مثال د مسافر دی. لکه څنګه چې مسافر په هوټل یا سرای وغیرہ کې راشي شپه وکړي او سبا له تیزي، نو داسې هر انسان به دې دنیا کې لږ وخت تیری او بیا به د دې دنیا نه ځي او بلې دنیا ته به روانیږي. وی ریاضت په قیامت نشي، مرد هغه دی چې وکړو ریاضت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا فرمایي چا چې په دې دنیا د دین محنت وکړو نو هغه سړی کامیاب دی. بیا دا محنت او مشقت د قیامت په ورځ باندې نشي کېدی. د قیامت په ورځ به کافران او ګناهګار خلک ډیر زیات ارمان کوي ولې وخت به تیر وي او دی به بیا نیک عمل نشي کولی. وی امانت به د لحد په میان کې پروت وي، هر چې اوسي امانت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وی کم یو سړی چې دی دنیا کې ځان د پردي حق نه وساتلو، د الله تعالی د حکمونو مطابق یو وخت تیر کو، هیڅ قسم زیاتې نه کوي، هغه به د قبر په منځ کې امانت یعنی سلامت پروت وي. مطلب دا چې داسې سړی به د قبر د عذاب نه بچ وي، کم عذاب چې یو ګناهګار سړي ته به په قبر کې ملاویږي. وی نیک کردار هم نیک عمل او نیک خویونه هم جنت ته هم راحت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وی چې نیک عمل او نیک خویونه او کردار د دې دنیا جنت دی. کم سړي چې د نیک عمل وي، ښه کارونه کوي، ښه خوی ساتي، هغه د پاره دا دنیا هم جنت دی. او کم سړی چې بد کارونه او بد خویونه کوي، هغه د پاره دا دنیا دوزخ دی. وی پر رحمان باندې دا عمر هسې تیر شو لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا. عبدالرحمن بابا وی په ما باندې دا عمر دا ژوند دا نظر تیر شو لکه ته ویږي نه یو ګنټه تیره شوه. دې دپاره که څوک په دې دنیا کې کامیابي غواړي، د وخت نه د فایده والي او د بلې دنیا تیاری دې پکې وکړي، دا وخت واپس نه راځي.